د چاپې سهار شپږمه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو. پلار د شهید سو له موږ یې بیا ونه غواړې، چا یې پلو لیدلی نه و، چا یې پلو لیدلی نه و. نن د جمرود په غاښ ځي سرتور سرونه، نن د جمرود په غاښ ځي سرتور سرونه. د 1495 هجري شمسي کال د کب د میاشتې په 14مه نیټه وه. د هېواد د نورو سیمو تر څنګ د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ هم د زیاتو واورو له امله سپین واورین څادر پر تن کړی و. دا مهال سیمه کې د 80 سانتیو په اندازه واوره پرته وه، خو دا ځل واورې د سکون پیغام نه درلود، بلکې یو بل الهي ازمایښت و چې پر خپلواکۍ مین اولسونه پکې کامیابېدل. د یادې سیمې خلک د معمول له مخې د سرک د صفا کولو لپاره هره ورځ تلل او اخر یې په 5مه ورځ لار د موټرو په مخ خلاصه کړه. هره ورځ به لر او بر د مرګونو چاپو شاهد و. د پنجشنبې شپې پر هېواد تور څادر خور کړ. شپه نیمایي ته ورسېدل، جهاز د اسمان غیږ کې قهرجن اوازونه پیل کړل. څو شېبې وروسته ډبډبنې تیارې هم سیمې ته راورسېدلې. جنګي چورلکو او جهاز په ګډ اسمان لمن تر خپلې محاصرې لاندې کړه. د چاودنو او مرمیو اوازونه پیل شول. آن تر سهار 4 بجو همداسې د ویر او غم انځور هر چا ته مخکې پروت او حقیقت ښکاره و. د عین شاهد په توګه د پیښې ځای ته د الوتکو د تللو سره سم ورسېدو. د کور مخ ته د 3 شهیدانو مولوي نور الله تازه له سترخي پلزندان راغلی زوی محمد او یو بل میلمه مبارک جسدونه ایښي وو. یوې خورکۍ چې همدلته پاتې وه د شهید محمد وړوکي بچی یې غیږ کې اخیستی و، د دو سر ته ولاړه وه او ورته ویلې پلارجان دې شهید سوی، بیا یې له موږ څخه ونه غواړې. دغه راز د واورې سپین مخ د بارودو لوګیو تور کړی، د مرمیو چوک پراته وو چې د تیرې ویر لړلې شپې کیسې یې کولې. تر ټولو دردونکې دا وه چې وحشي یرغلګرو له ځانه سره د دغه کور 3 ښځې هم وړې وې. پایزارونه یې د واورې پر سر پراته وو. دا مهاجر او مسافر شهیدان مو د دورانیو کلي مسجد ته یوړل. د دوی د کور پاتې ښځو ته مو د یاد کلي مخلص او متدین کس حاجي صوفي محمد محسن کورګي ځای پیدا کړ. د همدې کلي خلکو د شهیدانو د درناوي په وړاندې ډوډۍ پخې کړې، غویې حلال کړ. د جنازې د لمانځه راغلو خلکو ته د غرمې ډوډۍ ورکړه. که د جنازې تر یو داسې پیښ سره مخ شو، څنګه حالت به مو وي؟ دا هم زموږ او ستاسو خویندې او میندې دي. سبا به د کابل او غزني لار بندوو. نمونه مو ولیکل، د همدې چارې لپاره مو تکل وکړ. فضا بې پلوټه الوتکو هیڅ نه پرېښودله. یاده شپه چې تېره شوه، سهار د مخابرې پر مټ دا معلومات لاسته راوړل. هغه بندیان راورسېدل، خو پښې د یخ له امله سوي دي. د همدې سیمې اوسېدونکي الحاج ډاکټر محمد علم چې د دوی د تداوۍ لپاره ورغلی و، کیسه یې راته شروع کړه. خبرې یې سلګۍ ونیولې. ویل یې د دغه ښځو پښې د یخ له امله سوي وې، پوستکي یې اچولي وو. په ژړا کې ویل د دغه ښځو سلګۍ به مې تر مرګه هیرې نه شي. د بندیانو له جملې یې یوې مورکۍ لاسونه داسې پورته کړي وو، یا الله ته خو زر قیامت کړې تر څو موږ له خپل دښمن انتقام واخلو. یوې بلې خورکۍ ویل کله چې د ماپښین 3 بجې شوې، غږ مې تر غوږو شو چې هغه بندیانې ازادي شوي. دغه مبارکي خور په نورو زیری هم وکړ. قدرمنو اورېدونکو، نړیوالو د بیا رغونې په نوم زموږ هر څه لوټ کړل. د دغه مبارکو شهیدانو له وینو رود د نیل جوړ شو او کفري نړۍ یې غرقه کړه. ظالم بادشاهان کله هم چې کوم هیواد ته داخل شي، هلته فساد کوي او عزتمن ذلیل کوي، لکه الله جل جلاله چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملک وویل باچاهان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمن خلک ذلیله کوي او دوی همدغه کار کوي. همداسې د زموږ هیواد ته هم ظالم باچاهان راغلل او عزتمن کسان یې د دوی په اصلاح ذلیل کړل. لوی رب جل جلاله د حق ملګری دی راغلي همدلته مات او له هیواده سر ټیټي ولاړل.
په وینو باندې رنگ د نن هغه خاورو ته سپارو په وینو باندې رنگ د نن هغه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو